ته هدایت نه کیږي چې زه کله هم لکه زما د دویمه ورځ چې زه لکه مطلب لایف تر اعظم کنه لکه لایف چلوم پیله به زه نه راتلم نو دیو مطلب بس د کنزل نه بغیر د دیو خکار نشته لکه 100% کې بچ کم دي نو 25% خلک ټیک دي او 75% کم خلک چې نه غته شکنزل کې جناسه مګورم خو زه اګنور کوم زه جواب نه ورکوم بالکل نه بس دا خلک دا خبر اګنور کوه په یو غوږی اوره په دی بل وباسه پوه شو دا خلک ټینشن نه علاوه بل څه نه جوړي پوه شو بالکل نو دا الله تعالی دې بس دې ته هدایت کی موږ دا دعا وکړو پوه شو نيستو نابود سره هغه الله پویږي ور سره خو الله تعالی دې ورته هدایت کی پوه شو دې کنزل نه دې بدرت نه پکار دې موږ مینه خوړه کو راشه ته ما به چارشته ولګم پهله دابل ما وختي لایف کې کتو دابل الک چې تاسو راغلي دا ما وختي لایف کتو تاسو لک بدتمیزي وکړو ما سوچ کوم له وګوره دې سره دومره خکړې ټیکټ ولا غست ویزه ولا وکړو پاسپورت ولا جوړ کو دا دلته راوستي چکر ولا ورکی خرچي ولا ورکی بیا تاسو سره بدتمیزي کوي تبان کاله کسوي هغه باندې بالکل خبره سر نه کوي دا بس مړه زه بسوي ملک دا نن سبا هغه دنیا ده کنه چې لکه دا هر یو شی ما سره ثبوت پروت دی ټیک ده خو لکه زبر نن سبا دا وایم کله لکه د ذلیل خلک چې په دنیا کې کم وی کنه نو هغه مطلب انسان کې چې لګ دی هغه کم ښه انسانیت وی کنه هغه د انسان نه ختمي زه به دا خبره وکم چې لکه ما وګړو کنه نو دله پکارو چې لکه د زما عزت کوله نو د عزت نه کوي د مال بیستی کوي کنه نو لکه روان جون کې چې زه کوم غریب سره مطلب زه مدد کول غواړم نو هغه دی د مال زړه نه ختمي چې لکه نه ته د بل غریب انسان سره به تخنه کی دا خبره زما کمکله خبر اوره دا بدی اوري دی په دې شي په دې باندې بدلېږي کنه دا سې کسان خرڅيږي خدای شته کنه دا زتاله لیکل در کوم کدی دبل سو کوی چې دا دومره در کوم دی له نقصان ورکیا مثال دینه موبایل پټ یاد 100% کوي 100% په داسې کسانو باندې اعتبار مکو هغه کس باندې اعتبار کو چې مثال تاسو لس کال نه شل کال نه دا شویب دی د دې شویب چې ورکوټ ورو زما پوخ مرګره ما سره کلب کیو دومره خلک دي کنه دومره خلک دي نه دا چا پیسو تم ناز دی نه دا چاغه هغه وای چې مو مرګري انډوالي دوه ورځې ژوند چې دا په خوشاله تیری شي وای شوګي نومان به کیدی شي اوس به ودی زما لای بګور یا نه ګوري ازما ډیر پوخ مرګر ډیر نږدې مرګر دی نو بالکل تاسو خبره بالکل صحیح ده هغه خو بالکل مطلب ښه خلک دي جنگ جګړه خرازي لکه شپ سره زما جګړه هم ډیر راغلي دي خو لکه موږ اخر کې بیا هم یو شی یو کنه او جګړه په چا راغلي دي هم دغه مطلب فضل خلک کنه اخو دی خو موږ به خپل کې بجنګول کنه لکه خلک دانش برداشت کولای خلک دانش برداشت کولای چې مطلب ګلچا او شیب خټیم تیر کی بس دغه جنگ جګړه نو خبره مقصد می داده چې بس زمانه غلطی شوی د چې دا قسم راوستي دي خو بس اوس الله خیر وکي ځکه چې د دې د روټي غم ما سره دی او چکر غم ما سره دی د هر یو شي د خو یو غټ ذمہواری کنه خو دی باندې دوی څه پويږي یو شي نه خبر نه دی الټا ما بلیک میل کوي وای تاسو راوستي ما ته ما باندې غلط کاروم نه کوي او ته زما دشمن نه ته دای نو ما ولې ما خو تاسو سپورت خو نه راغلی چې لازم ما سره لاړ شه زه خو یوازې انسان خوي کنه زه لکه دا روم صفا کم کنه نو زما بیډ به پاک زی پروت وي زما روم به صفا ستر پروت وي زما هر یو شی به خپل زی پروت وي کنه چې بل انسان د سری وي نو هغه خو د چا دغه خیال خو نه سات خپل ټیم پاس کوي مطلب الټا ګن کوي الټا هر یو شی کوي الټا ماته بد سپکې ردی وي خبر نه اوري نو پر انسان باندې سوکسه کوي بالکل خبره دا وګوره دا تاسو سره په چکر راغلي چکر وي یو شی بل شي که خو شو خو زخه خو څوک نه یادي کله معمولی اوس انسان د زبارو زم کې دي چې ما غاړي وي زخمی شمه یا څه که مثال دی داسې خدای ما کو بارو وته غاړي او والله دا ګل چاهت د کسه چاته بي ویلي چې وزدا په غاړي و دا واغه مور او پلار به تاسو راضي الته خو پاکستان کې ماشاءالله هغه ستا خبر هغه کسان ډیر دي چې دوه په جنگ کې یو په پاسي مور او پلار ته ګوته ورکی چې شابه وو هم دغه دی بس دا کمزور دی او هغه دی زاسلی یو خبره بل دا دی چې مثال کاغه شیمیل دی کاغه میل دی کاغه فیمیل دی هغه خو الله پیدا کړی کنه بعض ټیم کې یو کس وي دا افغاني دی مثال دا پاکستاني دی دا افریدي دی دا
دا په معلوماتو کې چې دا خدای سره لپاره پیدا کړی دا الله تعالی خپل تعریف د لپاره پیدا کړی چې زما بنده دا یا چې مثال دا د دې ملک دی دا د دې ملک دا د الله تعالی تعریف بیانېږي نو دا خلک دی بس ما غوته ول چې الله دې هدایت وکړي او موږ هم دوا کوو چې زموږ کارونه جوړ شي موږ هم د خیر سره جرمني سیټ لاړ شو بیا به موږ انوایټ کو دا څه خبره نه ده صحیح نه خبره نشته تاسو له پته لکه موږ خو هغه خلک موږ اکسپټ کنه هر لحاظ سره کنه خو لکه په لمه ما زړه نه کوو چې د پاکستان نه بهر لاړ شم پاکستان کې ما باندې ډېر ظلم کېدو خو ما برداشت کول اوس ما زړه کړی دی اوس اسانه ده بس خپل بس هغه باندې روانې ما خپل ما یو خپل سوچ دی هغه سره روانې یم کنه نو ان شاء الله ډېر زربه زه به خپل مقصد کې به ان شاء الله کامیابیږم به ټول مینوال به وګوري لکه چې یو کار کې کنه نو چاته به نه چې اوه اکثر کارونه شنو انسانو شرمېږي کنه نو چې کله زه خپل مقصد کې کامیاب شم ټول مینوال به وګوري ان شاء الله خیر زما ته بیا په پرسنل کې بیا پټو وای کې دې چې ستاسو دعا وکم چې الله دې مقصد پوره کړي الله دې مثال زه داسې نو هم چې مثال زه مخ کې لاړ شم بل انسان دې شاته پاتې شي زمې شته لپاره دا دعا کوم چې انسان مخ کې لاړ شي الله کې دې چې داغي د قبل امام مخ کې بوزي وښ غلط سوچ دی غلط سوچ چې زه مړه زه ستور کې ترغلم پرې چې نور پاکستان کې در بدر ګرځي افغانستان کې در بدر ګرځي ولی چې الله دې غیم خکی تاغي الله خکی بیا دوی ما خکی پوه شو نو دا خلک دا سوچ نه کوي ګنې ما په خپل ما خدا ته خبرو کو زما اکثر مرګري دي چې ما ترين کې پاکستان نه ما ته یو بے وفای دي کوم دې پری خو ما بچل ګل شاهد دي ګرځو ما ته چې دومره دي ارمان دي ورشه غسر جری ورشه ما خندل ما ول نه مول دا بیگ فین مول خوخ مې مول فالو کوم په هر لحاظ سره مول دا چې کسان چې مو تا فالو نه کو نور به سوق فالو کوي دوی شوي څنګه چې مثال زما خواهشات دي چې زه ما سره گاڑی دي ما سره بنگله دي ما سره دي خپ مثال زیوی خپېسی وي او دا څه خود دیم خواهشات دي کنه دیم الله پیدا کړی دي کنه بالکل نو دا خلک وایي چې میم زما ټول زما خبره بیا ما خبره درازي نو الله تعالی دې ورته هدایت وکړي چې بل دا چې کم کسان ما یاد کو دا درمانه بدونه لګي دا دي کسان نه ځان لري ساته دا زر خرڅيږي خودي شته چې دې پیسو ته سو کم د ټینګي دي انده زما خامخ وته زم دیالکت مخامخ دیالکت زما خامخ هم یم زت یریګم نه چانه یره کوم دا خو مثال ستا ژوند د بارے چې مثال مرګ ژوند خدای الله بلاس کړي په احتیاط هم پکار دي بعضی کسان وي او بس قسمت خبره به چې بزو کسو شو الګ تعالی خدای دماغ در کړي عقل در کړي زه پوهیږم چې مخامخ سندي نو زه سویم چې بس سمندر د زم بس مړه الله قسمت کړي مړ بشم کې نه خو لکه پکار زم سوچ والم چې زمخ کې تلې شم نشم تلې پکار انسان سوچو کې تو داسې کسان نه بالکل ځم بیا والے مثال زرو په والے فزر والے اخو پټ انسان دا والے ورو بس ما خلیخه ستاده غلار زما د غلار وایش مې کم قسم چې تاسو تعالی راضي تاسو د کور کې پاتې کی ټول مطلب پیسي یو څه دا څه د هغه کس پیدا نه کو چې هغه زموږ د خېګړې د پاره وایش مې بس دی خلکو نه بالکل ځان لري ساته خو کومه دا یوازې چون ستا خبره چې مقصد او یو شی بل شي خپل یوازې ځان لمنډه واغه الله ویني چې ته په سم لارې په غلطه لارې هغه الله تاسو رودريږي الله وی چې بس څه غواړي مانه وړه بالکل دا بنده مو تعالی صدر کی او لګ مخ کلار شو مالهم خورو مورو کنزي دالهم خورو مورو کنزي بس دې دا خبرې دا بدنه الټا بدنه پرتګو باسي چې دا خود سره دا داسې کوي کنه الله تعالی بالکل الله تعالی وی چې تا یو بنده په غلطي باندې لیدو ته یو پرده واچو زه په تاسو پردې اچو نو دا خلک چې مثال ستا یو غلطي ویني بیا ستا غلطي یار یو ماینس کړي او خپلان کې مثال ما خي هارون نو هغه الته نشه کړي او پریوتی او والله بس خلک په پټ پیس او مو خبر هغه مخ سره بیا ویډیو کوي داسې دا
ته زما مرګري که مثال زه ګاډي والم کارڅو والم که زما پرتوک وته کارڅو په کار ځل ما پټ کې سیټ تمې کې نو شکر زه خو نشي ماشي نه کوم سم نه کوم خدای دې نه ساتلم الله دې ټول مؤمن مسلمان دې نشو مشونه وساتي دا خبره مې درته کوي شو نو زما خو یو نصیحت چې ما ته وکړو چې مثال دی خلکو نه خپل الله ځان ساته نه ته د دې پیټو ته کړه دا الله به خیر کې بس دا 2-3 میاشتې دی الله به یې تیری کی او بیا زندګۍ کې دا خپل پرمیشن باندې خپل مخکزه قسم به خدای په دې ټکی باندې دومره سخت حالات دي چې معلومات ده پاکستانیانو باندې ظلم روان دي افغانانو باندې ظلم روان دي سوریه والا باندې ظلم روان دي ولی یو څو بې مور او بې پلار را پیدا شوي دي ویښته یې غټ پرېښوسي موږ د دې ځي بدماشان یو پیله زه خپل د افغانستان خلک ښیم چې ته دومره بدماشي ورشه ته زما دا وطن جوړ کړه بیا چې زه دلته بیا پردي ملکونو ته نه راځم د دې د وجې نه اوس دومره سخت ډیپورټ شروع دی تقریبا 10 लाख پاکستانی 10 लाख افغاني 10 लाख د عرب والا خلک سوریه والا دا اوس ډیپورټ کوي بې ګناه یو څو یو بې مور او بې پلار د وجې نه سوري بې ګناه نه دا له پته شته دی هلته کې اوس دا ماله پته نشته چې دا کم ملک والا خلک راغلي دي خو کم چې دا مطلب نوي خلک د بل ملک ته لاړ شي که نه هغې ته له پته شته چې کوم کار کوي هغې دا کار کوي چې مطلب کوم چې جنکۍ یا ښځې روانې کوي د هغې نه د شا طرف نه مطلب ویډیوګانې کوي څوک څه کوي دا یو څو لایکونه او د یو څو فالورز دپاره د پردو زنانو کې او د لږ مطلب چې کوم یو شی مطلب ممنوع وي ته هغه کار کوي نو بیا خو خامخا هغه کس خو بس تباه و برباد شو خو چې کوم زمونږ نور خلک دي که نه زمونږ نور رونه خویان دي پاکستانیان شو افغانیان شو نور کوم خلک چې ته یاد نو د یو کس په وجه باندې ټول خلک بدنام شي نو دا په دې وجه باندې ترکیه کې دا حالات لږ خراب شوي دي نن سبا دومره سخت حالات خراب شوي دي قسم به خدای دا ډېر کسان دي چې د یو نه د بل نه قرض کړي چې دلته به راشم پیسې به وګټم وبه یې لګم هغه بې ګناه دا دی چې لیږي نو مثال چې ته داسې کارونه ولې کوي چې ستا ملک بدنامېږي پهله زه خپل د افغانستان خلک یم بیا د پاکستان چې زما اکثر زه افغانستان پرېږدم د پاکستان په سر خلکو سره خوله وایم جګړې کوم ولې چې زما پیدایش زما افغانستان نه زیات پاکستان کې وخت تېر شوی زما خوښ هم دی السلام علیکم وعلیکم السلام د دې کمی او دام زما روح دی پاسه طبیعت دی خدي جی ټیک ټاک ما نه کشرور مې دی او تاسو سره خبرې کوي دا زما کشرور دی ها صحیح بچا د دې کمی او چې دام رالو بچه ته ګل چاهت اوس نه پیژنې زه 2015 نه 14 نه پیژنم ما ماشاءالله الله دې ولا سل کال نور ژوند ولور کی الله دې خپل مقصد کې کامیاب کی او خيار دې پوه انسان دې مننه شکریا په الله قدردان شي په مون قدرداني امين تاسو سره ټول مؤمن مسلمانانو امين زما ملاقات نشو پدې کې زار مانی لاړم نه زه به ان شاء الله راځم چې هر ځای کې ملاقات وکړي زه خو بس دوبۍ کې یو 15 میاشتې به تېروم به ان شاء الله ګرځم تا ملاقات نشو ان شاء الله زه خو د لاس نه لږ آزاد یم خدای وراله راکوي چې کوم ملک ان شاء الله درځم به یا به انوایټ کوم راځه